سر د کارکون په غلطۍ یا سستۍ لیدل نو څه پکار دي؟ ګوره بچې مونږ انسانان یو او کارکون هم انسان دی او انسانانو هماغه غلطي کېږي. نو که چېرې ستاسو د کارکون نه څه غلطي وشي نو د خلکو مخکې به یې نه شرمې بلکې 1 to 1 ځان له به ورسره ملاقات وکړي، چای به هم پرې وڅښي، څه خوراک به هم پرې وکړي او ښه په مینه او محبت به یې پوه کړي چې ګوره زمونږ خو ډېر غټ ویژن دی او ډېر غټ مقصد دی او مونږ انسانان یو خامخا دا غلطیانې ورانه کېږي. نو ګوره دا غلطي تاسو نه شوې وه، نیکسټ ټایم تاسو کوشش کوئ چې داسې غلطیانې ونه شي او دې سره سره مونږ له پکار دي چې د هغه غلطۍ نه وروسته مونږ ولې د هغه نه نفرت ونه کړو او مونږ په دې تمه نه یو چې دې سړي غلطي کړې ده او راشه ورته سزا ورکړه، بلکې مونږ په دې تمه یو چې دنه غلطي شوې ده او انشاءالله العظیم دې به د خپله غلطي ریکټیفای کوي او دې به مخکې په ښه شان سره خپل کارکردګي ښیي. نو چې کله زما او ستاسو نیت هغه کارکون ته ښه وي نو خامخا به الله رب العزت د هغه نه ښه کارونه سرزد کوي او ستاسو اداره به مخ پر وړاندې ځي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.